او بله خبره ده چې امین فطرت رو سټیج ته راپاڅېده نو خدای دې د امیر بېقرار په ژبه چاړه کې تاسو امین ووایه ده وایي دا شاعر ملګری د پنجاب نه راغلی نو ما وایي که د رښتیا د پنجاب نه څوک راغلی چې بیا ورته خیال وکړې او فاروق فطرت د فطرتو سره دی سړیه وای ورېده خو هغه اسمار خو مثال هغه دی یو سړي چېرته وي د شپې وکروي غل راغلی و نو یې ښځې ورته یې سړیه پاسه غل دی سړیه پاسه غل دی ښځې په دې کور کې موږ د ورځې څه نه مومو دی او پکې د شپې څه ومومي که نه نو د اسمار نه وه چا خبره چې دله کار وکړي نو څه به تې ونه مومي نو په غزلو به تې څه ومومي وانې ورېدل بیا را باندې بس دی نورې مه کوئ بیا به دغه واله او بله خبره دا ده نیازکه چې درمان ته مې خیال دی چې ده په دې پروګرام کې دومره ستړې وکړه که نه چې دی خو په نورو پروګرامونو کې که څوک خواته مچي وچیچي نو په ایمان کې دی ولې دم وي وادې ورې دومره تیار ناست دی او نن یې ډېره ستړې وکړه نو ډېره یو جهان مننه درمان ته وایم او بس دغه څو شعرونه به ووایم چې هر سړی مالدارو له پخه راځي هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زموږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چې ووي چې هغه راځي او د پینډۍ په دې شعرونو پسې هغه دغه یو ځای کې هغه لږ چیغې سات په سات دا قریشي ورته ویلي خو یاره انقلابي شعر نه ووایه انقلابي نه بل اوس درمان یا ځکه ما ته هغه یو لږ چیغې کوي د پینډۍ هغه انقلابي شعر نه ووایه نو مې خوار شه هغه انقلابي نه دي او بله خبره ده چې امین فطرت رو سټیج ته راپاڅېده نو خدای دې د امیر بېقرار په ژبه چاړه کې تاسو امین ووایه ده وایي دا شاعر ملګری د پنجاب نه راغلی نو ما وایي که د رښتیا د پنجاب نه څوک راغلی چې بیا ورته خیال وکړې او فاروق فطرت د فطرتو سره دی سړیه دغه د پینډۍ دا شعرونه به خیر دی وروسته ووایم خو مخکې به دا سم شعرونه ووایم چې ځکه د دنیا نظر کې مړیو نو ځکه د دنیا نظر کې مړیو نو مونږ غریبانان د چا د سیو نو سا خو رانه ستا غمونو ایستې ده وسې په نامه د ژوندانیو نو او څه به درته غټې غټې وایو خو نه یو ستا د سترګو د زور نه یو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس خویو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس ښیي نو خیر دی کوتره هر چا هیر کړلو ستا په غزلونو کې چې شته نو او دغه څو شعرونه نور هم چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي او درمانه تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي دا د ده سره سمې خوري که نه چې درمانه چې تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې ژوند تېروو انور مانیروال صاحب دا تاسو ته سپیشل او لیکته جي صاحب ته چې ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پیژنو لار لنډوو خو د پل ځای او کمر نه پیژنو او په بینا سترګو چې ماښام او سحر نه پیژنو رڼا خو ځکه د سپوږمۍ او د نور نه پیژنو او بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه میز کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پیژنو او مونږ پښتانه به یو تر هغې در په در او تره مونږ چې تر کومې خپل کاروان او رهبر نه پیژنو
او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه باندې دلته یو څو نوجوانانو راته خپل نومونه راواغېستل نو که هغه نه یادوم جوبیان تړلی شعر دی چې نحال مومن وروره پینډۍ د عوام هغه چې میوې خو بیا خلک پاسي ورکړي د پینډۍ دی دغدوی ناست دي دغه نحال مومن نوجوان و خلید الله وروره او مبصر احمد او یو نومان خان طارق ماشاءالله ته نه دي ویلي دوی ته دغه څو شعرونه ډالۍ په پښتنه مینه باندې چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو او مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو او دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو تکاته وکړو بس د پینډۍ په دې به ورشم بس کومه چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي نو بس د پینډۍ د صحیح شعر خدای دې نیازه که ورک کار سته دې رانه خطا کړه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده سم د ارامیتوب شعر ته ریډي ناستې چې که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې په بنګله نه کېده او اوس په لکه د نظام ګل نظام صاحب ځان بیا خلاص کړم هغه هم وختي ښه په شړو ګاډی وچله او بیا پکې په بیایي اعلی ربکما تکذبان له راغی نو اوس په دغه سنجیده شعر نه ووایم چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یار حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین سر څنګه ایلم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم مړې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی د ټول مجلس نه ګورئ معذرت غواړو اس نه چې څوک په خاطر زموږ په دې خبرو یا کیسو دروند کړی یو جهنم